بیا ډېر زیات خوشحاله یم نن د ډېر د خوشحالۍ او بادغۍ کار کړی دی ډېرې زیاتې نمبرې دي اخیستې دي او که داسې روانې انشاءالله ډاکټر به درنه جوړوم پاپا ډاکټر جوړېدل نه غواړم نو بیا څه جوړېدل غواړې پاپا زه غواړم تعلیم جوړ شم او کالج جوړ شم د خپل دین خدمت وکړم غلی کښېنه ته د مولیانو نه څه خبرې چې په مولیانو څومره سختي تېرېږي او دا خلک د مولیانو قدر نه کوي دا خلک د امیر او مالداره سړي قدر کوي چې په لاس کې د څه نه څه هنر وي په دنیا کې به وځلېږي او لوی سړی به درنه جوړ شي خو ته لا ماشوم یې په دې خبرو نه پوهېږې چې زه درته څه یم په هغه خبرو عمل کوم سبتینا دا خو هغه قرضداری دی چې په ده د ډېر وخت نه زما قرضه ده او الله نن په لاس راکړو څنګه چل دی ډېر وخت بعد بس رو څه به ووایو غریبۍ ورک کړي وو ته زما دا قرضه ختمې او که نه ختمې او که نه څه دې جوړی خانجي ستا روپۍ به تاله زه درکړم او بیا ستا خو ټول روپۍ ما درکړي دي خو د منافع روپۍ پاتې دي که د الله د رضا لپاره دا ما ته معاف کړي نو دعا به درته کوم ما ستا سره اول یاده کړې وه چې زه تاله څومره روپۍ در کومه نو د منافع سره به یې ماله پوره راکې نن به خپله هغه واده پوره کې څنګه چې دې ماله روپۍ راکړي دي او څنګه چې دې زما سره د منافع یاده کړې ده خپله واده به پوره کې او ماله به پوره پیسې راکې عزت به دې په دې کې چې زما روپۍ ما ته پوره واپس کړي او خانجي ما ستاسو سره یاده کړې ده خو زه ډېر عاجز یم او د سختو سره مخ یم په ما رحم وکړئ او د الله رضا لپاره دا پیسې ما ته معاف کړئ خانجي دا پیسې ما ته معاف کړئ که خپل عزت ساتل غواړې نو زما سره خبرې مه زیاتوه که نه بېعزتي به دې وشي پاپا په دې اجازه دی معافي غلی شه مړه یو خو ته وړوکی ښه شې او په هر څه کې دې کاري که آینده دې په من کې کار وساتو او یا زما په خبره کې رالې نو خیر به دې نه دا مې د تاخیرنۍ وینا ده که زما روپۍ ماته د منافع سره پوره میلاو نه شوې او په بله پیره باندې مخې له رالې نو زما نه به د عزت تمه نه کې پوه شوې هلکه ګاډي ته خېږه یو دې ډېر غریب پیدا کړم او بل دې د دې ظالمانو په غور ویستم یا الله دا زه په کومه ګناه کړې یم یا الله ماله دا د کومې ګناه سزا راکړې یا الله په ما خپل رحم وکړي یا الله د دنیا خلک خو رحم نه کوي یا پروردګاره باچا په خپل قدرت یا الله په ما رحم وکړي یا الله په ما رحم وکړي ಪೋಹರಣಾದ 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 ಪೋಹರಣ ماشومه ته ولې یوازې ناستې او په یونیفارم کې هم نه راغلی سرجي د ده سره مونږ ځکه نه کینو چې د ده پلار سود کوي سرجي مونږ ته دا تعلیم راکړی شوی دی چې څوک چې سود کوي د هغه سر به نه کښېنئ سرجي سودخور د الله دشمن دی او چې د الله دشمن دی موږ به ترې ځان لرې ساتو ګورئ ماشومانو ستاسو خبره بالکل ټیک ده سودخور چې دی د الله دشمن دی خو دا سزا چې ده دا موندلی نه شي ورکولی ځکه چې دا کار د ده پلار کړی دی دا ماشوم چې دی دا ډېر زیات قابل ماشوم دی ګوره ماشوم مو خفه کړو ځمه چې واپس یې راولم په کتاب ارمان په زړه کې مسکې
سکول نه رالی بچوړیا ولې سپتانه څه خپه خپه ښکارې چا درته څه وویل چاچو په سکول کې لاندې سره نفلت کوي چې ستا پلار سود کوي او چاچو زما په کلاس کې ډېر عزت وي بخښنه غواړم خو سودخورو له سلام جواب ورکولم جایز نه دي او بچو ته ټیک وې موږ هم په کلي کې د چا سره د دعا سلام قابل پاتې نه شو او ورورا هر څوک راله پیغور راکوي چې تاسو سود کوئ او سودخواره یئ السلام علیکم ورونو لکانو تاسو خو ډېر زیات خفه ښکارئ خیر خدای که نه هلکه ته ولې خفه یې څه چل شوی دی پاپا زه هېڅ نه غواړم زه خپله زړه خپله بیا کوم سالم جوړېدل غواړم او دا زما غټ خواهش دی وروره دې لیونې ته دې خیال دی دی هغه بله ورځ هم ما پوه کړی خو دی نه پوهېږي دی به زما د لاسو نه وال خوري دی اوس په ملاتوب پورې نښتی دی زه حیران دی یم چې ده په ملاتوب کې څه موندلي دي دنیا کم حد ته ورسېده او دی ایله بیله ما ته ملا جوړېږي او قاري جوړېږي په معاشره کې خلک وایي چې زه ډاکټر جوړ شوی زه جج جوړ شوی زه د تعلیم یافته کې په اداره کې په سرکاري نوکریانو کې په ښه جاب ولګېدی د ایله بیله ملا او علم جوړېدل غواړي عجیبه خبره ده او ورورا ته ټیک وې کامر او مالدار سړی دې جوړ شي خو ستا غوندې سړی به دې جوړېږي که نه او بیا د ده د وجې به زمونږ خاندان په بدو کې یادېږي او څوک به ورته په ښه نظر نه ګوري ها دا تاسو څه لیکئ بکواس کوئ او موږ ټیک وایو ستا د لاسه په ټول کلي کې موږ د چا سر سترګې نشو لګولی ستا د لاسه موږ په کلي کې په سودخورو یادېږو او پاپا دو ټیک وایي مالا په سکول کې خلک پیغولون لاګي او پاپا زما سره په سکول کې په ډکس کې څوک نه کښېني او وایي چې ستا پلار سودخور دی او پاپا زه د دغې وجې نه علم جوړېدل غواړم چې ستا د نوم لاندې کړم او موږ باعزته فیملي جوړه شو چې خپل دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړو پاپا آخر ملک دی بیا په دې بچو او په مال کال نه کېږي ورونو ما ته احساس وشو او د نن نه بعد به زما په وجه باندې تاسو ته د سود پیغور نه کېږي ولې ما چې څه کړي دي زه په دې هر څه پښیمانه یم ولې چې ما ته به دا ویلی کېدو چې سودو په ګناه کبیره کې په شرک پسې دویم نمبر غټ ګناه دی غټ ګناه دی خو د دنیا په څیزونو کې زه دومره راګیرم په زړه زما داسې کلک شی و چې په ما هېڅ قسمه خبرو اثر نه دی کړی زما د دې زوی دې خبرو چې زما په زړه کې کومې لارې وکړې او بیا ستاسو دې بېوسۍ او د معاشرې دې پیغورونو نو ما ته احساس وشو ورونو د نن نه بعد به تاسو ته زما په وجه پیغور نه کېږي زه ځمه داسې نه چې په ما نور نه وخته شي په ما نور نه وخته شي زه لاړم ورونو یا الله لاک لاک شکر دی زما پلار ته دې هدایت وکړو तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा یا الله ما ته موافقې وکړې ما یو عظیمه غټه ګناه کړې ده یا الله یا الله زه خو د موافقۍ لایق نه یم یا الله ته لوی بادشاه یې غفور رحیم بادشاه یې یا الله غفور رحیم بادشاه ما د سودخورۍ ګناه کړې ده یا الله ما ډېر زیاتې کړي دي ما د خلکو نه سودونه اخیستي دي یا الله یا الله دا په عظیمه ګناه کې راځي زه د موافقۍ لایق نه یم ګورمې ودرېږه خبره واوره ګورمې خبره واوره سره ته نه یم خبره واوره
ورور مې ما ته ټولې روپۍ معاف کړي دي او ماله چې د کمې د سود روپۍ راکړي دي هغه به هم زه تاسو ته واپس کړم خو ما چې تاسو ته کمې بدې ردې ویلي دي ما چې ستاسو سره کومه سختي کړې ده زه د هغې ستاسو نه معافي غواړم زه ستاسو معافي غواړم ما بخلی ورورا الله دې سره ښه وکړه چې رحم دکې راغی الله دې سره ښه وکړه ډېره ښه ده وروره الله دې ستاسو سره هم ښه وکړي چې د دومره سختو او بدو ردو باوجود تاسو ما ته بښنه وکړه د دنیا څیزونو په ما دومره سترګې پټې کړې چې ما به سود او حرام هېڅ هم نه کتل او حرام به مې کول سود به مې کول ظلم زیاتی به مې کوو زما دې زوی د علم او د قاریتوب ډېر خواهش کوو دا ما ته د دنیا څیزونو او دولت ډېر بد ښکاره کړي نو ما خپل زوی له د ګجرات په غاټه مدرسه کې داخله کړې ده او زما خواهش دی چې زما د زوی نه غاټ علم جوړ شوی زه ځمه چې خپل زوی د ګجرات په مدرسه کې داخل کړم او دې غاټ علم وینم نو دا به زما د دنیا د ټولو نه غټ ارمان وروره الله دې هر ارمان پوره کړه او الله دې په خپل مقصد کې کامیاب کړه او الله دې زما خپل رحم وکړي ضرورت تتلی شي ضرورت تتلی شي سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله دنیا فانی ده او مرګ حق دی موږ له پکار دي چې د سود حرام او فردي حق نه ځان وساتو کنه زمونږ مونځ حج زکات روزه به فایده ونه کړي मेरे मौला मुझे तू दीन की मेहनत अता कर दे तेरे रस्ते में जा जाए तेरे रस्ते में जा जाए मुझे जन्नत अता कर दे मेरे मौला मुझे तू दीन की मेहनत अता कर दे د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ دا نشان هم دباو کړئ